صبر وکړئ ملګرو، دغه رقم تصویران ځان ته جوړول غواړئ راسره په سیټ کې وګورئ. یو ساده تصویر دی او بل ایډیټ شوی دی. ملګرو که ستاسو تعلیم نه وي او تاسو ته لیکل نه درځي، بیا هم داسې تصویران ځان ته په خپل موبایل کې فری جوړولی شئ. ملګرو دوستانو که د دې تصویرانو جوړولو طریقه مو زده کړله نو ستاسو ملګري به هم تاسو ته حیرانه وي. که تاسو سره آیفون موبایل نه وي نو ټینشن مه اخلئ ملګرو، دا په ساده موبایل کې یو تصویر صرف تاسو وباسئ، بیا کولی شئ چې په فرانس کې دغسې ودروئ، د ټاور لاندې دغسې تصویران جوړ کړئ. ملګرو تصویران راسره اول وګورئ چې ما پې کم رقم تصویران جوړ کړي دي، د هغې نه بعد درته طریقه درښایم. ملګرو دوستانو که تاسو چېرته د یو مشهور اداکار سره تصویر جوړول غواړئ نو هغه هم په اسانۍ سره جوړولی شئ. ملګرو دا زما یو انځور دی، تاسو راسره کتلی شئ چې مخکې زه ولاړ یم او ما سره آیفون موبایل دی او شاته زما نه تابوت جوړونکي ډلګی مشر جلیل کسکین یعنې کتان درې مورچل ډرامه کتلي وي د ترکیې، نو بیا به ته دا کس ډېر ښه پېژنې. نو ملګرو هغه راسره ولاړ دی، نو دا کوم ریل تصویر نه دی، دا هم پیک دی، دا ما جوړ کړی دی. ملګرو ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، راځئ د ویډیو په طرف ځو، طریقه درته کمپلیټ درښایم سټیپ بای سټیپ، یعنې قدم په قدم باندې هر څه درته درښایم چې تاسو به په خپل موبایل کې دغه رقم تصویران څنګه جوړوئ. نو ملګرو 3 ویب سایټ یې درښایم او 3 واړه به مکمل فری وي او تاسو پې دغه رقم تصویران ځان دپاره جوړولی شئ. راځئ ځو د ویډیو په طرف، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې د یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زما د یوټیوب چینل دی، نو دا در سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې مزید داسې خوندورې ښایسته او زبردست ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ ملګرو ځو د موبایل سکرین ته. ملګرو دوستان زه د موبایل سکرین ته راغلم، خو د موبایل سکرین نه اول تاسو په دې سکرین باندې کلیک وکړئ او دغه آپشن در سره ووهئ چې د موبایل سکرین در سره غټ شي او مکمل په هر څه باندې پوهه شئ. ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته 3 ویب سایټ یې درښایم او په 3 واړو باندې تاسو تصویران جوړولی شئ دغه رقم چې دا کم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو راځئ ملګرو تر ټولو مخکې مونږ ګوګل ته به لاړ شو او په ګوګل کې به پیلنی ویب سایټ نوم در وښایم. نو تاسو به ګوګل کې ولیکئ IMAR دغه رقم باندې به ولیکئ، دا لاندې نوم راغللو ویب سایټ نه سکرین شاټ راوالی چې درنه ورک نه شي. طریقه یې درښایم چې 3 واړو کې کم بیسټ ویب سایټ وي، کم ښایسته تصویر جوړوي، نو دا هغه ویب سایټ نوم به زه تاسو ته صرف د ویډیو په اخره کې درښایم. نو ملګرو دا ما رازوم کړلو، تاسو پهله په دې تصویر باندې کلیک وکړئ، بیا په پلس ایکن باندې کلیک وکړئ او د خپلې ګیرلې نه یو تصویر اپلوډ کړئ. ما د جلیل کسکین تصویر اپلوډ کړلو او دا لیکل مې وکړل. دا لیکل به زه تاسو ته طریقه درښایم د ویډیو په اخره کې چې دا لیکل به تاسو ځان دپاره څنګه کوئ. که ستاسو تعلیم هم نه وي نو تاسو دا لیکل کولی شئ. سیده دا به د نورو تصویرانو نه دا لیکل تاسو څنګه راخلی او دا به ځان دپاره څنګه جوړوئ. ملګرو د دې ریزلټ صحیح رانغللو، دله یې 2 موبایلونه ورکړي او ما یو موبایل غوښتی و. نو راځئ دویمه طریقه درښایم ملګرو، تاسو به لږ زه دا سکرین رازوم کوم ملګرو تاسو ته. دلته کې تاسو ته ښکاري دغه BATT دی، په دې باندې به کلیک وکړئ، دا لاندې 3 نمبر په دې کې سلیکټ کړئ. سیده تاسو سره به دغسې آپشن راشي چې دغه راغللو ملګرو، دلته کې به بیا هم هغه ځای رازوم کوئ او دلته کې دغه بل آپشن دی، دا بل ټاګل، په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به جیمینای 2.5 سلیکټ کړئ. سیده په دې باندې به کلیک وکړئ ملګرو، وینه بره ګوګل تصویر راغلو. دې نه بعد بیا زه په پلس ایکن باندې کلیک کوم او یو تصویر مې ور اپلوډ کړلو او بیا مې هغه لیکل ورسره شیر کړل ملګرو، بیا مې پې کلیک وکړلو ملګرو، تصویر یې راله جوړ کړلو، بالکل زبردست ریزلټ سره تاسو یې راسره کتلی شئ چې ډېر خوندور تصویر یې جوړ کړلو. دا ټول کمال د دغه لیکلو دی او دا لیکل به تاسو د کم ځای نه راخلي. مکمل طریقه درښایم ملګرو دوستانو چې دا کومه مو کتو دا پیلنی ویب سایټ و. اوس راځئ ځو د دویم ویب سایټ په طرف او دریم ویب سایټ ډېر خوندور دی. راځئ چې دا دویم ویب سایټ ټرای کړو. نو ملګرو تاسو به ګوګل ته راشئ او دلته کې به ولیکئ ګوګل AI سټوډیو. ملګرو په ټاپ باندې تاسو ته راغلل، که تاسو ته لیکل نه درځي صرف GOOG ورکړئ. سیده دا پیلني باندې به کلیک نه کوئ، لاندې به کې لږ راکوشئ او دغه یو باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دوستان چې کله مو کلیک وکړلو دا به کلو شي، بره 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. سیده دلته کې به په دې دا کومه کیلې تصویر دی په دې باندې به کلیک وکړئ، دلته کې به د پلس ایکن باندې کلیک وکړئ، تاسو به ګیرلې ته راشئ ملګرو، خپلې فون میمرۍ ته به راشئ. سیده دې ځای نه به خپل یو تصویر اپلوډ کړئ او دغه باندې به کلیک وکړئ په دا زیړ غش باندې. ملګرو دلته کې ما بل تصویر د بل الګ تصویر شیر کړلو. سیده نو زه ګورم د دې څنګه ریزلټ راځي. نو دا چې ما وکتو ډېر خوندور ریزلټ یې راغللو د دې ښه. نو ملګرو د پیلني ویب سایټ نه د دې ویب سایټ ریزلټ 50% صحیح دی. سیده نو راځئ ملګرو تاسو راسره دا پیلنی تصویر هم وګورئ او دغه دویم تصویر هم وګورئ چې ما جوړ کړلو. سیده مکمل چینجینګ پکې نشته دی، هوبهو دغسې دی. سیده نو راځئ اوس ځو د دریم ویب سایټ په طرف. ډاونلوډ کوئ به څنګه، لاندې دا ډاونلوډ آپشن دی په دې باندې کلیک وکړئ او تصویر به تاسو سره ګیرلې ته راشي ملګرو. سیده نو راځئ ملګرو ځو د دریم ویب سایټ په طرف باندې. خو دا خبره ته کوم چې کوم دا لیکل کومه سیده که نه دا کوم بره لیکل دي دا به زه تاسو ته مکمل فری درښایمه طریقه چې دا لیکل به تاسو څنګه کوئ، د کوم ځای نه به یې راخلی. نو ملګرو دا تاسو ته په ټیک
ټیک ټاک باندې ملاويږي زه تاسو ته په اخره کې طریقه درخایم صحیح ده راځي زو د دریم ویب سټ په طرف باندې خدای نه مخکې دا وایم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ دوستانو د دغسې ویډیوګانو لپاره چینل لازم سبسکرایب کړئ ملګرو دوستانو دا دریم چې کوم اے آی ټول دی د دې ایپس هم دی او ویب سټ هم دی صحیح ده جیمینای به تاسو پلی سٹور ته لاړ شئ دا به انسټال کړئ ما انسټال کړی دی نو ملګرو راځي زه پې کلیک کوم صحیح ده نو ملګرو ما سره وګوره ما پې کلیک وکړلو اوپن شو بره په کریټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ دا کیلې تصویر هم ورسره لګېدلی دی سیټ کې صحیح ده نو ملګرو په دې باندې ما کلیک وکړلو لاندې به پلس ایکن باندې کلیک وکړئ او تاسو به خپلې ګیرلۍ ته لاړ شئ صحیح ده د خپلې ګیرلۍ نه به یو تصویر اپلوډ کړئ نو راځي ما تصویر اپلوډ کړلو هغه لیکل مې ورسره شیر کړل او دلته کې مونږ ریزلټ ګورو چې د دې ریزلټ په څنګه راځي صحیح ده ملګرو تاسو کتلی شئ تصویر مې اپلوډ کړلو لاندې لوډینګ شروع شولو تصویر راله جوړ کړلو صحیح ده را سره وګورئ د تصویر ریزلټ مکمل 80% صحیح دی یعنی دا په ټولو کې بیسټ ویب سایټ دی ایپس دی ملګرو دا انسټال کړئ صحیح ده تصویر څومره خوندور زه دویم تصویر ور اچوم چې هغې نه به ماته څنګه تصویر جوړئ ملګرو راځئ دغه دویم تصویر مې ور واچولو او دا د دې ریزلټ را سره هم وګورئ صحیح ده ملګرو تصویر یې راته جوړ کړلو دا وګورئ که زه په دې تصویر باندې کلیک وکړم او تاسو ته یې را زوم کړم ملګرو بالکل ریل تصویر ښکاري خو دا تصویر به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ بره په دغه شي باندې کلیک وکړئ او دا به ستاسو ګیرلۍ ته راشي راځئ ملګرو اوس طریقه درښایم چې تصویرانو جوړولو دا کوم لیکل دي دا به د کوم ځای نه راغلی نو ملګرو تاسو سره به ټیک ټاک ایپس وي یا انسټاګرام یا فیسبوک هر چېرته یي لاړ به شي زه ټیک ټاک ته راغلم په سرچ کې به زه ولیکم جیمینای ملګرو دغه رقم باندې به ولیکئ او پرونټ به ورسره ولیکئ ایمیج پرونټ صحیح ده لیکلو کې غلطي مه کوئ کوئ که څه مشکل نشته صحیح ده قربان نو دلته کې به فوټو ته راشئ ملګرو چې کله فوټو ته راغلی دلته کې چې څومره تصویران تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا ټول په جیمینای باندې جوړ شوي دي صحیح ده او دغه رقم تصویران تاسو ځان دپاره جوړولی شئ کوم تصویر پکې ستاسو خوښ شي نو ملګرو هغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح ده راځئ زه د ځان دپاره پکې یو تصویر خوښوم په هغې باندې کلیک کوم او بیا زه تاسو ته ریزلټ درښایم چې څنګه تصویر به راځي نو ملګرو دا ګاډي باندې کوم کس ولاړ دی د دې تصویر زما خوښ شولو په دې باندې ما کلیک وکړلو او داسې به دا تصویر واړوئ ملګرو چې کله مو واړولو دغه تصویر به راشي دا به ډاونلوډ کړئ صحیح ده دې سره دا لیکل دي نو دا لیکل به چې کله تاسو ډاونلوډ کړل د دې طریقه درښایم دا به تاسو بیا لیکئ ښه ملګرو د لیکلو ډېره اسانه طریقه ده ګوګل ته به راشئ او ملګرو دا کیمرې آپشن به ووهئ صحیح ده دلته په سیټ کې تاسو ته ښکاري نو په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دغه تصویر به ور اپلوډ کړئ کوم تصویر چې تاسو ډاونلوډ کړي په دې لیکلو باندې به کلیک وکړئ او دا به کاپي کړئ ملګرو دغسې ښه دا رقم باندې به یې کاپي کړئ دا به کاپي آپشن به ووهئ دا مو چې کله کاپي کړل نو تاسو به چیټ جی پی ټي انسټال کړئ د پلی سټور نه نو ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ چې کله مو کلیک وکړلو ملګرو دا لیکل به دلته کې شیر کړئ چې کله مو شیر کړل نو دلته کې به یو دوه سپیس ورکړئ او بیا به دغه لیکل پیسټ کړئ چې دا کم مې وکړل ملګرو دا کم دویم لیکل مې وکړل نو دا به تاسو ته زما په ډسکرپشن کې میلاو شي هلته کې به ورته ما چیټ جی پی ټي پرونټ لیکلی وي او د هغې نه لاندې کم لیکل وي هغه به کاپي کړئ صحیح نو ملګرو بیا به ستاسو د تصویر ریزلټ ډېر زبردست راځي او مکمل به ریل راځي صحیح ملګرو ما چې کوم ورسره د ګاډي هغه لیکل شیر کړل نو د هغې نه یې ماته دغه لیکل جوړ کړل نو ملګرو دا به زه اوس کاپي کړم او د دې نه به زه تصویر جوړوم چې ریزلټ پې څنګه راځي نو تاسو به یې راسره وګورئ نو زه جیمینای ته راغلم ملګرو دوباره دلته کې مې په پلس ایکن کلیک وکړلو ګیرلۍ ته راغلم او ما خپل تصویر مې اپلوډ کړلو او بیا مې شیر کړلو ملګرو صحیح ده ویډیو لږه تیزه ده ځکه چې زه وایم چې تاسو ټایم ضایع نه شي ملګرو تصویر راسره وګورئ څومره خوندور تصویر یې جوړ کړلو که زه په دې باندې کلیک وکړم او زوم یې کړمه نو بالکل په شکل کې هیڅ تبدیلي نه ده راغلې څوک یې نه پیژني ملګرو تصویر ما ځان سره ډاونلوډ کړلو دغسې تاسو هم ډاونلوډ کولی شئ ملګرو دغه د تصویرانو د جوړولو یو زبردسته ویډیو چې تاسو ته ما راوړله ملګرو کوم لیکل چې تاسو راواخلئ او بیا چیټ جی پی ټي ته ورکړئ هغه کوم لیکل چې ورسره ما شیر کړل نو ملګرو هغه لیکل به تاسو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته میلاو شي له هغه طرفه یې په اسانۍ سره رااخیستلی شئ قربان ملګرو بس دغه ویډیو وه په کمنټ کې راته ووایئ چې 100% زما په ویډیو باندې پوه شئ او زما ویډیو 100% ښکلې وه نو لازم راته یو کمنټ وکړئ خو ملګرو له تاسو څخه یو ریکویسټ لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو سمی سکیل ایچ یو بي دا زموږ د یوټیوب چینل دی دا در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې راتلونکي ویډیو زموږ تاسو ته پر وخت میلاویږي لازم یو کمنټ وکړئ په کمنټ کې راته وایئ چې راتلونکي ویډیو درته په څه باندې جوړه کړم ډېره مننه